افغانانو ته د خوشحالۍ او پرمختګ څخه ډک خبر دا چې دا ښه خبر څه ده هیله ته ویډیو تر پایه راسره وګورئ درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر جوزجان کې د ګازو دویمه طبیعي ساه هم ګټه اخیستنې ته چمتو کړای شوه قانون وزارت وایي د جوزجان ولایت په یتیم طاق سیمه کې د طبیعي ګازو د 36 نمبر ساه د کیندنې کارونه په بریالیتوب سره بشپړ شول او د استخراج لپاره چمتو شوه دا د قانون او پټرولیم وزارت تر مدیریت لاندې د ګازو د ساه دویمه کیندنه ده چې نږدې 40 کاله وروسته په هیواد کې په بریالیتوب سره ترسره شوه د دغه ساه ژوروالی 1400 متره دی چې د استخراج شوي ګاز څخه به د بیات پاور او غضنفر ګروپ د برېښنا د انرژۍ د تولیدي دستګاوو د مزار شریف د کود او برېښنا د فابریکو او نورو مصرف کوونکو اړتیاوې پوره شي له دې مخکې د روان کال په پیل کې په همدې سیمه کې د طبیعي ګازو د استخراج 32 نمبر ساه کارونه په بریالیتوب سره بشپړ شول او ګټه اخیستنې ته وړاندې شو د دې دوه ساګانو د طبیعي ګازو د استخراج سره به په 40 ساعتونو کې د افغان ګاز تولیدي ظرفیت شاوخوا 300,000 متره مکعب ته لوړ کړی شي چې په پایله کې به پر پانګوالو د ګاز د خرڅلاو څخه د دولت په کلنیو عوایدو کې شاوخوا 8 میلیونه ډالر اضافه والی راشي د یادونې وړ ده چې د یادو دوه ساګانو د کیندنې د تخنیکي فني او امنیتي برخو په پلي کولو کې شاوخوا 250 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه مساعده شوې وه لیدونکو په دې هیله چې دا ښه خبر به مو تر پایه راسره لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ